بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک تپوس کوي دی تانه پیغمبره عن الخمر په باره د شرابو کی والمیسری او په باره د جواری کی. قل ته ورته ووایه ای پیغمبره فیهما چې په دې دواړو کې اسم ګناه ده کبیر غټه ومنافع او فیدې دی للناس د پاره د خلکو. الله فرمایي په دې کې فیدې شته دي د پاره د خلکو خو ګناه د فیدې نه ډېره ده. و اثمهما او ګناه د دواړو اکبر ډېره غټه ده من نفعهما د فیدې د دواړو نه. ويسألونک او تپوس کوي دستانه ای پیغمبره ماذا ينفقون چې څه خرج کړي. قل العفو ته ورته ووایه د ځان نه زیاتي کذلک همدغه شان یبین الله بیانوي الله تعالی لکم تاسو ته الآیات آیاتنا لعلکم دې د پاره چې تاسو تتفکرون سوچ وکړئ فی الدنیا په باره د دنیا والآخرت او د آخرت کې. ویسألونک او تپوس کوي دستانه عن الیتاما په باره د یتیمانو کې. قل ته ورته ووایه اصلاح لهم خیر چې اصلاح لټول د هغوی ډېر غوره دي. و ان تخالطوهم او کچرې شریکیږي تاسو دوی سره فاخوانکم نورونه دي ستاسو. والله الله رب العالمین یعلم پیژني المفسد فساد کوونکې من المصلح د اصلاح کوونکې نه. ولو شاء الله کچرې غوښتلی الله تعالی لأعنتکم نو خامخا تکلیف به یې راوستی و په تاسو. ان الله بشک الله رب العالمین عزیز زورور حکیم حکمت والا دی.